طالبانو په دولت کې ډېر انجینران او ډاکټران هم په سړک باندې ترکاري فروشۍ ته ودرول، نو ته خو باید غویانو ته ودرېږې. هیڅ مشکل نشته. دما خو چې څوک مني وروره ګوله وزې ساتل ښه دي له دې نه چې یو چېرته رسمي کار کوي. دا په والله په بالله د دې ولس په حق کې ډېر ستر ظلم او جفا ده. والله ته فکر وکړه چې ملا صاحب محمد حسن اخوند سپینې ګیرې د احترام لرو، خو نور ته خدای هغه ولې رئیس الوزرا ده، باید ته رئیس الوزرا وي. حداقل خبرې خو دې زده دي، د هغه خبرې هم نه دي زده. نه ولې زه دې لیاقت نه لرم. ګوره کار باید اهل کار ته وسپارل سي. زه په اعصاب مې صحیح نه دي، لیونی یم، مریض یم، وروره ګوله پالیسي مطابق نسم چلېدلی. له دې خولې نه مې حقایق خو دي څه ضرور څه ولا موږ د ښاروالۍ له کارمندۍ سره هم نه جوړېږو. دا خبرې دي کاش کې دا ولس یې په معنا پوه سي، خو دا ولس چې ده دا دلته ګډوډ ولس ده. تا ویلې چې د پالیسۍ دا ولس واقع خوري ښه صحیح پوهېږي. نه لاړم خدای په امان ملګري.